ډاکټر عمران چې کوم دی هغه پېښور کې منګوري او ډېر زیات مینه محبت سره چې کوم دی هغې کال کړی دی او پروګرام ستاینه کړی دی سلمان افریدي او ستا غږ چې کوم دی ډېر ما ته پته راوي ځان سره راولې چې روټۍ د روټۍ نه ویلي دا خبرې مني ښه صدیق دا خبره هم ده که نه خو د هر یو کار خشک برګری مې نه دی قد روټۍ دغه نه دی د هر یو کار په خپل ټیم ډېر بیل شانتې خوند وي اوس که د لوبو ټایم وي په هغې کې ته لوبې کوې داسې اوس چې د روټۍ ټایم راشي او ته روټۍ ونه خورې داسې یتیم به له ځان او داسې خړ خړ به ګورې چې خدایه څه چل شوی دی چې یاره لږه روټۍ خو م خوړلې وې په تا چې روټۍ م خورو نو دوه دیګه پیل باندې خو خیر د روټۍ پورې هم خبره ده هغه یو سړی وي نن سبا ماشاءالله خلک ډېر تکړه دي که نه نو یو سړی وي د ښځې نه ډېر سخت یارېدو وي سړی به د ښځې نه ډېر سخت یارېدو نو یو ورځ ورته مرګري وي چې مړه لږ ځان کې دم پیدا کړه لږ مو بچوه دا ته څه کې بس وي صحیح ده بس صحیح ده وي بالکل صحیح ده بس چې کور ته ور دننوتې یا ښځې یا ښځې خدای داسې که خدای داسې که روټۍ راوړه که نه زر کوه او کټ کې کېمناستو په صحن کې ښه مزېدار نو بس اوس یو بله چغې مې ووهله وایي خیر دی نشته پرېږدم دی نه وایي روټۍ راوړه بس چې دغه وي هغه ښځې د کمرې د ور نه سر راښکاره کړو وایي څه وې به د چپړې د کټ لاندې پرېښې کور ګېټ کې ولاړې وایي مړه خیر دی لږه روټۍ راواله که نه ها څنګه خبرې سره ختم شو که څنګه زما د خولې ته خبرې نه وایي یو کس وایي خبرې به بیا خپلې به ما ځان سره موجو کې راوړي و یو کس وایي هغه کور ته راغلی وایي کور ته میلمانه راغلي وایي ښځې ته وایي چې سالن مالن هر څه تیار کړه خو ښکلې ښه میلمانه مې راغلي درانه او غریبي هر څه تیار کړه چې هر څه تیار کړه دا چې اوس لاړه داسې کوي چې ښځې وایي چې داسې غلي شانې ته چې داسې ماسته پکې وی نو ډېر سور به یې کړی وی هغه ورته سي په دا دروازې ته وایي ماسته مې ویلي خو ته نه رغونتې مې ماسته به راوړې وي خیر جی زمونږ برپور کوشش دغه وي که هغه مونږ دلته یو که هغه مونږ هر چېرته یو که هغه مونږ په خپل کلي کې یو جناب خو مونږ غواړو چې مونږ ستاسو په مخونو باندې خنداګانې راولو او ډېر ملګري اکثر له مونږ نه پوښتنه وکړي چې یاره تاسو څنګه په اف ام کې تاسو بهر هم داسې بل اوس هم یو ملګري راسره ګپ لګولو نو هغه ته مې ویم بالکل یاره ته خو اف ام کې یادی چې مونږ خلک خندو خو مونږ چې بهر په خپل علاقه کې یو نو هغه بیا لا ډېر زیات ښه یو او که تنګ دي راپسې نو صرف کور کې راپسې تنګ دي وي زما موږ ستاسو خبرونه تنګ شو وایي بار ځکه مزېدار نو خیر ده جي کله نه کله وایي داسې چل کېږي چې دا رښتیا خبره ده او تا چېرته په جاز کې سفر کړی دی که نه یې دی کړی جاز کې دا خو مړه زه خو لوکل هم جاز کې زما شنه غرۍ پورې ښه بل ورځ هم ټریفک والا لاس ورکوي سیټ ته شه وایي د یو ملک تازه جاز جوړ کړی و که نه صحیح شوه چې جاز یې جوړ کړی و نو هغې پکې سیټونه نه و لګولي دا پوزکي پکې اچولي وو که نه دریانې مریانې پکې اچولې وې نو چې هغه جاز یې د رن وې ته را جوړ کړو که نه او ولوتو ته ور جوړ شو نو وانه لوتو واپس یې راته وکړو چې واپس یې راته وکړو هغه پایلټ رالو د مسافرو ته یې وایي مهرباني وکړئ دا درانه پاسېږي شاته کې چې دا جست ډېر اوچت کې وي خیر دی بیا به مخکې راول ګرانو قدرمندو ستاسو کال ستاسو مسیج سلمان بل یو خبره کوم زموږ د کوم د زه به دا پښتانه چې کوم زموږ ملګري دي زموږ خویندرونه دي که دې تاسو ورته وګورئ دي که سفر له ځینو دی به سفر د یو ورځې خو سامان به دوه ورځو کې دی پیک کوي دا شین سوټ کیس دی او دا سور سوټ کیس دی دا دې طرف ته بکس دی او دا خو چې کله ماشومان دې ورته روغ ورځ جاړي تا به وایي نه بوځم ماشوم که په سوټ کیس کې کښېني که پته به ورته لګي مور زه په سوټ کیس کې کښېنم ښه بچی کښېنه زه به صفر راکاږم نه پرېږدي نه که سټېشن ته ورسېږي که نه به سټېشن کې د بیګونه ورکړي هغه خدای هم توا کوي هغه شین سوټ کیس هم زه وکړو هغه پخواني ماشومان داسې وي چې هغې به د اوسني ماشومان د میندو باندې ډېر زیات ګران دي د پخواني غریبانان داسې وي چې دوی خو به ورپسې چې مور او پلار به چېرته تللې کلي مست ته به ورپسې په ژړا تلل چې زه به هم د سره لاړ شم دغه ځای نه به ورپسې نیمۍ کې بیا پلار رامنډه یا به یې چې ووالو که نه چې ماشوم به ووالو نو هغه به ټول زور د ګېټه ویستو ډب بابا جان چې کوم دی وایي هغه چېرته خیرات شوی و که نه خیرات وایي بابا جان وایي چېرته زه به خیرات ته لاړ شم او دا ماشوم ورپسې جړی چې جړی داسې کوي داسې چلو کوي دا ماشوم وایي دی ونې پسې وتړی وایي چې دا راپسې رانه چې ځکه چې شرم دی وایي ټول غټ غټ خلک به راغلي وو زه پکې ځان سره دا ماشوم بوځم ډېر شرم خبره ده خو مړه بس دا هلک ځان سره سوچ کوي دا ماشوم نه دی چې بابا چې کوم دی وایي دا به سیند ته رسېدلی هلته منځ کې سیند و په هغې باندې به بابا به سیند ته رسېدلی بابا به په کښتۍ کې ناست دي بابا چې کوم دی وایي دا به وایي خیرات ځای ته رسېدلی وایي بابا چې کوم دی دا به روټۍ ته ناست دي مړه خو چې څنګه یې پیلنۍ نواله هغسې بابا خو وایي نواله هغه واغسته که نه نوړی او بس همداسې وایي پړی وشکو وتښتېدو ګرانو قدرمندو سلمان افریدی اور صدیق صافی او جی سلمان افریدی اور صدیق صافی ستاسو پروګرام ستاسو فرمایش کې بالکل نیغ په نیغ به حاضر وي د جمعې په ورځ د 2 بجو نه واخله تر 3 بجو پورې